سلامونه دوستانو، په ننني درس کې موږ تاسو زده کوو چې څنګه په ألمانی ژبه کې شمیرنه یا حساب وکړو. نو شمیرې ته Zahlen وایي په ألمانی کې. Zahlen. راځئ چې شروع وکړو. 0 0 0 1 1 یو 2 2 دوه 3 3 درې 4 4 څلور 5 5 پنځه 6 6 شپږ 7 7 و 8 8 اته 9 9 9 10 10 لس 11 11 یولس 12 12 دولس. دوستانو دلته باید یوه خبره اضافه کړم او هغه دا چې وروسته له 12 نه نورې شمیرې یا نور حساب د ألمانی ژبې چې دا په یو ترتیب سره مخکې ځي. اگر که په لیکنه کې به دا ډېر غټ ښکاري تاسو ته، خو ډېر اسانه ده او سړی چې هغه ترکیب زده کي نو بیا دا ډېر اسانه ده. اوس راځو موږ تاسې ګورو چې 14 څنګه تلفظ کیږي او همدارنګه څنګه لیکل کیږي په ألمانی ژبه کې. 13 13 14 دلته وګورئ دوستانو، 14 3 یعنی درې شاته چې موږ وویلې، او 10 یعنی لس، او په د انګلیسي کې مې چې لیکلي یو او درې، یعنی د لس جمع درې نه 14 جوړیږي. نو په ألمانی ژبه کې حساب داسې کیږي له 12 نه وروسته چې موږ به د اخرنی عدد اول وایو او دغه اولنی عدد چې دا وروسته چې راځي دا به وروسته کوو. یعنی ګورئ دلته په لیکنه کې یو او درې موږ لیکو، خو په لوستلو کې موږ درې او لس وایو، یعنی دغه درې هم سر ته راوستل 13 یعنی 14. همدارنګه په دې ترتیب تر اخره پورې نور حساب هم داسې کیږي. 14 14 څوارلس 15 15 پنځلس 16 16 شپاړس یا شپږلس 17 17 ولس 18 18 اتلس 19 19 نولس 20 20 شل. دا 20 ویل صحیح نه دي، 20 چې وویل شي بهتره ده، او که چیرې موږ 20 وایو هم تر یوې اندازې دا صحیح ده ځکه مختلفې لهجې دي دلته، خو عموما 20 ډېر استعمالیږي. 21 21 یوویشت. دلته دوستانو فکر وکړئ د شلو نه وروسته موږ تاسې 21 نه وایو، په منځ کې به د und کلمه اضافه کوو. und په معنا د او ده، یعنی یو او شل. داسې که تحت اللفظي معنا کو یو او شل معنا ورکوي چې معنا یوویشت ده. هم په همدې ترتیب نور مخته ځو او und هم پکې اضافه کوو د دې نه وروسته. 22 22 دوهویشت 23 23 درویشت 24 24 څلرویشت 25 25
25 25 26 26 شپږویشت 27 27 اوویشت 28 28 اتهویشت 29 29 نهویشت 30 30 دېرش. همداسې دوستانو دا حساب په همدې شمېرې مخته ځي او یو دېرش که موږ او تاسې وایو لکه څنګه چې په شلو نه وروسته ما تاسو ته وویلې 21 و دلته به 31 سي 32 دوه دېرش 33 درې دېرش. په همدې حساب په همدې ترتیب د حساب مخته ځي نو د ټولو د لیکلو ضرورت به نه وي نو صرف په د آخري لسم عدد کې تغییر کوي. فرض مثال یو دېرش نه تر نهه دېرش یو رقم ویل کېږي په شاتني ترتیب باندې خو څلوېښت فرق کوي. همداسې 50 شپېته اویا اتیا نوي تر سلو پورې نو هغه به صرف ذکر کو او د یو نه تر نو پورې د عددونه به نه ذکر کوو. 40 40 څلوېښت 50 50 پنځوس 60 60 شپېته 70 70 اویا 80 80 اتیا 90 90 نوي 100 100 او یا هم 100 سل سل 1000 1000 او یا هم 1000 زر یا یو زر 1000 که وایو په معنا د زر ده او 1000 یعنی یو زر یعنی یو دانه زرګون زر 100,000 100,000 لک یا یو لک. دا وه شمېرنه په الماني ژبه کې دوستانو. مننه د ویډیو د کتو څخه مو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ کمنټ وکړئ د ویډیو لاندې او ډېر ژر به وینو د یوې نوې ویډیو سره. د الله په امان. مننه.